السلام علیکم. د نبی علیہ السلام ارشاد مبارک دی چې کلونجي کې د مرګ نه علاوه د هر څه شفا موجود ده. نو بېشکه زمونږ او ستاسو د ټولو دا ایمان دی چې څه پیغمبر ویلي دي، حق یې ویلي او برحق یې ویلي دي، زمونږ پې یقین دی. خو خبره دا ده چې هر یو شیز د خپل وخت مطابق اعتدال سره کول پکار دي. مطلب یو شی څه ټایم کول پکار دي، څنګه پکار دي، هغې مطابق په مخکې کار کوئ. لکه چې تاسو ته یو ډاکټر ووایي چې دا دوی مې درله درکړه د دې مرض دپاره، نو دا به تاسو په مړه کومه دوی اچوئ او په نهره به کم اچوئ. نو تاسو ته دا وښیي که چېرته د نهرې دوی په مړه واچوئ او د مړۍ دوی په نهره واچوئ، نو د فایدې په ځای الټا نقصان درکوي. نو بالکل کلونجي هم د فایدې په ځای تاسو له نقصان درکولی شي. څنګه درکولی شي هغه درته زه نن په دې ویډیو کې ښایم. د کلونجي ډیر او روزانه استعمال سره ستاسو لیور ته هم نقصان رسي. لیور مطلب یعنی ځیګر، ستاسو ځیګر ته هم نقصان رسیدی شي. او چې تاسو یې ډیر استعمال کوئ او روزانه استعمال کوئ، نو تاسو ته د بلډ پریشر مسله هم جوړېدی شي. او خاص کر هغه کسان چې د هغې اول نه بلډ پریشر مسله ده، بلډ پریشر دوایي اچوي، ګولۍ اچوي، نو هغې له د دې خوراک بې ترتیبۍ سره نوره مسله هم سیوا کوي. چې د چا په بدن باندې اول نه څه بیماري وي، څرمنې خراب وي، دانې پې روزي، خارښ وي، هغې دپاره هم دا نور هم نقصان ورکوي. هغې له هم دا نه دي پکار. او څلورم نمبر هغه زنانه چې په خېټه یې ماشوم وي، د ماشوم د راتلو امکان یې وي، حامله وي، هغې له یې هم خوراک بې ترتیبۍ سره او روزانه نه دی پکار، ځکه چې د دې استعمال د فایدې په ځای بیا نقصان ورکوي. په مصر کې چې آثار قدیمه والا کله کودایي کوله، نو په هغې کې یو څو تابوتونه د فرعونانو د وخت داسې راوتي دي چې په هغې کې دننه کلونجي یو څو دانې هم موجودې وي، چې دا د دې خبرې ثبوت دی چې پخوا یعنې زرګونو کاله راسې خلک دا کلونجي د شفا او د دوا دپاره استعمالوي. نو ځکه خو موږ ته خپل خوږ نبي حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم دا تلقین کړی دی چې کلونجي استعمالوئ. یعنی د کلونجي استعمال د مرګ نه علاوه هر مرض دپاره کولی شئ. نو اوس درته زه د دې صحیح استعمال باره کې ویمه. د کلونجي د خوراک ټایم صحیح او بهتر د سحر نه بل نشي کېدی، ځکه چې سحر کې انسان وږی وي او خېټه یې مکمل خالي وي، نو اثر ډېر زر کوي. که تاسو سحر کې کلونجي استعمالوئ، نو یو څو دانې استعمال بس کافي دی. خو که زما غوندې په لږ هم صبر نه کېږي، نو زیات نه زیات نیمه چمچه، خو هغه به بیا یا د اوبو سره، خو چې اوبه ډېر یخې نه وي، درمیانه وي، ګرمې وي، او یا د شاتو سره استعمالوئ، نو ډېره فایده به درکوي. او که تاسو د کلونجي تیل استعمالوئ، نو 3-4 قطرې کافي دي، هغه که خوراک وي او که څکل وي. خو دا یاد ساتئ چې کلونجي تاسو کله هم استعمالوئ، نو په مړه خېټه یې مه خورئ، په نهره استعمالوئ چې نقصان نه فایده درکړي.